کابل ښاروالۍ د 1538 ښاري کثافات دانیو د نصبولو لړۍ پیل کړه. دا پاس ویډیو تر آخره در سره وګورئ. شاروالی کابل از بزرگترین نهادهای خدماتی است که در بخش‌های مختلف خدمات ارائه می‌کند. شاروالی کابل در کنار راه‌اندازی سایر برنامه‌های تنظیفی امروز برنامه نصب و جابجایی زباله‌دانه‌های شهری را آغاز کرده. د زمانه خپل راغلی مات بدن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي. شاروالی کابل برای تامین پاکیزگی و زیبایی شهر برنامه نصب زباله‌دانی‌های مخصوص پیاده‌روها و مسیرهای عمومی را در شهر کابل با هزینه 34,600,000 افغانی از مربوطات ناحیه چهارم آغاز کرد. نعمت الله بارکزی مشاور امور فرهنگی شاروالی کابل گفت بر اساس این طرح قرار است 5038 پایه زباله‌دانی 50 لیتری مخصوص زباله‌های خشک و 50 پایه زباله‌دانی با ظرفیت 7 متر مکعب در نقاط مختلف شهر نصب و جابجا می‌گردد. وی افزود موقعیت 2000 پایه زباله‌دانی در 7 ناحیه یعنی نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، 11 و 15 تثبیت شده است و در حال حاضر آمادگی برای نصب 1500 پایه زباله‌دانی گرفته شده است. این برنامه تا 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد. امروز یک روز بسیار خوب و خوشی است که از پروژه‌های مهم شاروالی کابل که نصب دوله‌های زباله در شهر کابل در ابعاد مختلف است امروز به مرحله اجرا رسید. تقریبا 7 ناحیه مرکزی ما شما ناحیه دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، 11 و 15 الحمدلله پروژه آغاز شده. تقریبا 2000 نقطه مشخص شده که دوله‌های نیم متر مکعبی باید در اوج نصب شود که الحمدلله 1,500 آماده نصب است. همچنان مولوی سعدالله عثمانی رئیس تنظیف شاروالی کابل از شهروندان تقاضا کرد تا با استفاده درست از این زباله‌دانی‌ها از پراگندگی زباله‌ها در اطراف سرک‌ها و آبروها جلوگیری کنند و در جمع‌آوری به موقع زباله‌ها با نارنجی پوشان همکاری داشته باشند. ټول وطنوالو سره او خاص کر د وکیل صاحبانو او د نور مشرانو سره زموږ د امید او خواهش دی چې خپل کورنۍ ماشومان او همسایګانو ته ووایي چې کثافات په سرکو او په عامو کوڅو کې مه اچوئ او دغه کثافات دانې چې دی دا ستاسو لپاره دی چې دغه کې اچوئ ځکه چې پاکي او صفایي دا جز د ایمان دی. نو موږ تاسو ټول په دې باندې باید مکلف یو چې د خپل ښار پاکي او صفایي وکړو. د زمانه خپل